زه بل خپل محترم مشر د اجمل خټک ادبي ثقافتي جرګې صدر سپېڅلی شاعر محترم ماسل خان اتش صاحب ته بلنه کوم چې راشي او په طیب خان خپل مختصر نظم وایي. السلام علیکم. طیب صاحب او راشد خټک صاحب دواړو ته مبارکي ورکوم چې د هغوی دا کتابونه چاپ شول. دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده او د افکار صاحب او د دې پښتو ادبي سوسایټۍ ډېره مننه چې په اسلام آباد کې د پښتو د هلې ځلې دوی جاري ساتلي دي او موږ راغواړي. یقینا دا د قدر وړه خبره ده. شوکت حیات صاحب ډېرې خوندورې خبرې وکړې، اوږدې خبرې وې خو یقینا خوندورې وې. ما یقینا زه خوبولی غوندې وم چې خبرې د دوی مې واورېده خوب یې رانه وتښتولو. زما ورته دا مشوره ده که چېرې دا د خپل دغه خیالات دا چې څه ده پیش کړل د کتابي شکل کې دا ولیکل نو ډېره به ښه خبره وي. نو یو کتاب پیش کومه مزاحیه حوالې سره. وی هېڅ خبر نه شوم چې زما سره دا ولې وشول، هېڅ خبر نه شوم چې زما سره دا ولې وشول. په ما کانې د لیونو په رڼا ورځې وشوې، زه خو د غلا په نیت پرامن په دیوال واوړېدم. افسوس افسوس په هغه کور کې په ما ډزې وشوې. د دې نه علاوه وی چې په ناپاکو حرکتونو یې غوسه راوسته. ما یو سړي ته هغه دم د سپي بچی ووی چې په ناپاکو حرکتونو یې غوسه راوسته. ما یو سړي ته هغه دم د سپي بچی ووی خوا کې یو سپي ووی چې تا زما توهین وکړلو، زه به دې وچیچم که ما ته دې سړی ووی. دا بل یو دغه د حالاتو په تناظر کې وی په شپه کې که په لاره شرمخان مخې ته راشي، د ځان یره مې نه وي که پړانګان مخې ته راشي، یقین وکړئ پیدا مې خطره د سرومار شي په شاړه کې چې چېرته انسانان مخې ته راشي. بهرحال دا مې د ستاسو په تاثراتو دا ووي. د افکار صاحبي چې مختصر دغه به کوئ خو چونکې دا طیب صاحب ته د زړه د مینې د عقیدت ګلونه وی ای د امن طلبګاره په وفا باندې ماینه، د پښتو ژبې په تانګه په رڼا باندې ماینه، د سپرلو د ښایستونو په دنیا باندې ماینه، د روښان فکر سختنه په ښکلا باندې ماینه. څومره ښکلی په دنیا کې ستا د مینې لیونتوب دی، خدای درکړی چې طیبه بې مثاله مینتوب دی. تا په خپلې شاعرۍ کې د خپل کام په حال ژړلي، راخوره چې مایوسي ده تا په دغه خیال ژړلي. هر سهار او په ماښام دی په راپیخ جنجال ژړلي، په حالت د مظلومانو تا په زړه ملال ژړلي. ستا جذبې او ستا خیالونه د ستایلو دي طیبه، ستا د خوند نه ډک شعرونه د ویلو دي طیبه. او دا سپرلی چې ته یې غواړې زه یې هم غواړم چې راشي، په ګلونو دې رنګینه دا زمونږ پښتونخوا شي. دا تیاره تیاره وختونه دې په موږ رڼا رڼا شي، په وطن کې د چاپیره بس د امن یو فضا شي. بې د یرې او د ترهې چې هر څوک خوشحاله ګرځي، لوی واړه چې تل په مینه د یو بل لیواله ګرځي. دا حجرې دي شي ودانې، جوماتونه دې ودان شي، په سپرلي کې دې بدلې مرحلې د دې خزان شي، او خوارې ورځې دې په امن د مزدور او د کسان شي. هر خوا جوړه دې وطن کې خوشحالي د هر انسان شي. دا تورمخي فضاګانې په رڼا بدلول غواړي، تل د امن مشالونه په هر خوا بلول غواړي. وی د ازغو په ډکه سیمه د ګلونو کر پکار دی، د ازغو په ډکه سیمه د ګلونو کر پکار دی، چې په ورسو منزل ته په دې لار سفر پکار دی. د وطن په غم ځپلو د ښکلا نظر پکار دی، راوستل د امن غواړي مخنیوی د شر پکار دی. چې مخکله دا وطن شي چې هر خوا سپرلی شي، چې په ژبو مو یو بل ته تل د مینې هرکلی شي.